ما به په هغه ورځ باندې د تجارانو لنګۍ تړلې وه د چا خیال نه راباندې راتلي چې دا ملا دي کالي مې رنګه اغوستې وه لنګۍ مې هم د تجارانو تړلې وه موټر هم د تجارانو را سره و نو چې هلته ورننوتلم بارونه د ملایانو ځای ته نه یم بخ کړی بغل ته یې کښېنولم هغه د عوامو خلکو سره په هغه سیټ کې کښېنولم نو زه هم کښېناستم موږ خو هسې هم د دې کوشش نه دي کړی نو دی ګډ دی خلکو ته وایي 100 نکاحې هم روا دي وایي هسې ماز د ملایان تیت وایي چې 4 نکاحې دي نکاحې هر څو روا دي 100 کوئ چې 100 وکړه ملایان مو مازې بېرهي چې وایي 4 دي خلک پر خاندي یو پلای وویله بله پلای بیا وویل ما څنګ ته یو حاجي صاحب ناست دي ما ته زه یې وښورولم دا څه وایي لازم وړي مال خبیث سړی دی هسې ګپه کوي دا ګپه پر دین باندې را اړوي اوس زه نه یم خبر چې دا پنجپیری دی د پنجپیر فارغه دی ورخه زه نه پېژنم نکاح پاته سول ګډوډۍ جوړ سو یو سړی ما ته رالی ته څه کار په لرې زموږ د ماجت ملا دی ما ستا د ماجت ملا به هر څه مرداري خوري زه به غږ نه کوم ستا د ماجت ملا به زموږ په مخکې کوپر کوي موږ به غږ نه کوو ستا د ماجت ملا دی وایي دا ګرد عمر دا سړی دا خبرې کوي یو بل ملا ولې غږ نه ورته کوي بل ملا به بې ایمانه ایمان به نه لري نو ما ته هم وایي هغه نظر ګوري که ملا ایمان نه درلودي چا ته یې غږ نه کوي که هغه هر څه کوپر ویله دی ورسره خاندي بیا چې مې وروسته پوښتنه وکړله د حکومت هم غټ سړی دی ډېر عمر یې په حکومت کې وکالت کړی دی او ده راته ویل په هغه ګړي ده دا خبره وکړه په مجلس کې ما چې ما 100 کاله په پنجپیر کې ترجمه کړې نو مال د ارامېتوب دې اوس ښکاره سو د مردارۍ دې اوس ښکاره کړي چې دغه ځای څخه د نکاح کې په کوټه کې یو اخندزاده صاحب دی د هغه یو زوی دی نوم یې زما په نامه باندې دی ساګزي دی د هغه د زوی واده و زه ورسره تللی وم زما بې څه نور قرابت څه په دغه کور کې دی یو اخ ورور دی هغه زما باجه دی هغه پښتون آباد ته تللي وو هلته په دا جانار ګلۍ کې یو سپینږیري سورژري وو سپینږیري سورژري ږیره یې سره کړې وه د لې ناستو یو 2-3 نور شیطانان پر راټولو د مفتیانو په نامه باندې نو نکاح دغه سړي تړل خلک شهیدان دي ټول اوس هم ستا نو خو واده دي ما بیا په هغه ورځ باندې د تجارانو لنګۍ تړلې وه د چا خیال نه راباندې راتلي چې دا ملا دي کالي مې رنګه اغوستې وه لنګۍ مې هم د تجارانو تړلې وه موټر هم د تجارانو را سره و نو چې هلته ورننوتلم بارونه د ملایانو ځای ته نه یم بخ کړی بغل ته یې کښېنولم هغه د عوامو خلکو سره په هغه سیټ کې کښېنولم نو زه هم کښېناستم موږ خو هسې هم د دې کوشش نه دي کړی نو دی ګډ دی خلکو ته وایي 100 نکاحې هم روا دي وایي هسې ماز د ملایان تیت وایي چې 4 نکاحې دي نکاحې هر څو روا دي 100 کوئ چې 100 وکړه ملایان مو مازې بېرهي چې وایي 4 دي خلک پر خاندي یو پلای وویله بله پلای بیا وویل ما څنګ ته یو حاجي صاحب ناست دي ما ته زه یې وښورولم دا څه وایي لازم وړي مال خبیث سړی دی هسې ګپه کوي دا ګپه پر دین باندې را اړوي اوس زه نه یم خبر چې دا پنجپیری دی د پنجپیر فارغه دی ورخه زه نه پېژنم نکاح ته خالص ورلو خیر درېیمه پلا چې ویل بار ما ور غږ کړه مال ته به ګپه کوې مولوي صاحب د عوام خلکو په ذهن کې دا راځي چې دا رښتیا ګوله کې چې 100 نکاحې روا دي ما ته وایه 100 نکاحې روا دي دا خو ګپ خبره نه ده څنګه 100 نکاحې روا دي د آیت مبارک څه پکې چې فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا آیت څه پکې وایي د آیت مبارک کې خدا راغلی که معادل نه سوی کولی 4 وکړي که معادل کولی سوی 100 وکړي مال د عدل په ځای کې خو اله العالمین بیا وایي وده نه وکړي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة که د عدل څه بیرېدله چې عدل نه سوی کوي بیا خو یوه وکړي که معادل کوی سوی 4 وکړي وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم څو کړي وي مال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حدیث د مسلم شریف دی د مؤمنانو مور عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي په اخر عمر کې د نبی علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازه تامه وسوله چې هر څوک یې هغه کولی شي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډېر داسې کارونه کړي دي چې نه شي کولی ډېر داسې شیان و پر نبی علیه السلام فرض و پر تا نه دي فرض ډېر داسې شیان و پر تا فرض و پر هغه نه دي فرض دواړو خواو ته زکات پر ما او تا باندې فرض دی پر انبیاء باندې نه دی فرض شامی وګوره په توري کې لیکلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل اشهد ان انا رسول الله تنسي ویل کې دی ویل کافر یې خو ډیر شان دي د نبی علیه السلام مبارک بولی پاکي وستا بولی څخه بدن جلا مردار دي په ژوند لا مرداري ته اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځان سمای وینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث کې ډیر ځایونه مخالفت د قران سره راغلي دي مال اعوذ بالله دا څه وایي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإذا خالف وحي كيادي
په وحي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ځانه خبرې نه کولې، داسې نه چې بغیر له وحي هم خبرې نه کولې، بغیر له وحي د ځانه څه خبرې کولې. مال وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. په دې کې څه وایي؟ دلته خو بیا عامه خبره وسوله، څه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتګ په وکړي هغه ټینګ کړي چې نه یې کړی، هغه نو نکاح شروع ده، بس خبرې سره ډېرې سولې. ما ته امام محمد صاحب مبارک دا لیکلي چې نبی کریم صاحب مبارک په احادیثو کې ډېر ځایونه تعارض د قرآن سره استعمال. چیرې امام محمد صاحب لیکلي کتاب وښی نوم یې ځینې ورک شو، نه دي ویلي امام محمد صاحب دروغ وایي، د ځانه ابترا ده. وښی مال کتاب وښی، یو څنګ ته یې ما د تولې دوه درې شیطانانو سره ناست، هغه ما ته ویې مولوي صاحب د امام شافعي صاحب مذهب یادوي، مال مه وایه درواغ، پر تاب نوم د مفتي پروت دی شرمېږې نه. د امام شافعي صاحب مذهب کې سل نکاحې روا دي، په څلور مذهبه کې ما ته وښی چې چا سل نکاحې روا کړي. راواخه مال هغه خسرو ملا و چې دا موږ واده ځنه وړي جلالین راواخلي، ویې ګورې دلته جلالین راوړه در دا ځای چا ویلي چې سل نکاحې روا دي، هسې د ځانه درواغ وایست. اباري مې نو ورته وویله خدای عزت دي خبرې خو ډېرې سره وسوې، مال که د هغه عقیده یې لکه دا وایه چې په دغه عقیده کافر یا مرګ دې روا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت کوي، د احادیثو څخه مطلقاً انکار کوي، قرآن و حدیث سره ټکر کوي. که د دغه عقیده یې په دغه عقیده کافر یا مرګ دې روا دی، نور د پاکستان دی بالا خو د ویشت خان پر چمرڅب کې چلیږي. چې دا مې ورته وویله بس هغه سپین ږیری د هغه زوم پلار اوس هم حاجي اخندزاده صاحب نومیږي موجود دی ژوندی دی، هغه راوغورځېدي بغار یې کړلې چیغې کړلې پر ما باندې وموښتي، بس مچ یې کړم پر یوه خوا یې مچ کړم. دا نور خلک جنجال هم سوس خلک سره راوغورځېدل کوټه سره، نکاح مکاح پاته سول، ګډوډۍ جوړ سو. یو سړی ما ته رالی ته څه کار په لرې؟ زموږ د ماجت ملا دی. ما ستا د ماجت ملا به هر څه مرداري خوري، زه به غږ نه کوم. ستا د ماجت ملا به زموږ په مخکې کفر کوي، موږ به غږ نه کوو، ستا د ماجت ملا دی. وایي دا ګر د عمر دا سړی دا خبرې کوي، یو بل ملا ولې غږ نه ورته کوي؟ بل ملا به بې ایمانه ایمان به نه لري، نو ما ته هم وایي هغه نظر ګوري. که ملا ایمان نه درلودي چا ته یې غږ نه کوي، که هغه هر څه کفر ویله دی ورسره خاندي. بیا چې مې وروسته پوښتنه وکړله د حکومت هم غټ سړی دی، ډېر عمر یې په حکومت کې وکالت کړی دی، او ده راته ویل په هغه ګړي ده دا خبره وکړه په مجلس کې. ما ته ویل ما 40 کاله په پنجپیر کې ترجمه کړې، نو مال د حرامیتوب دې اوس ښکاره سو، د مردارۍ دې اوس ښکاره کړي چې دغه ځای څخه د حرامیت دې زده کړي دي. نو دا پنجپیریان اکثر د احادیثو منکرین دي، اکثر پنجپیریان احادیث نه مني، د قرآن سره په ټکر کې اچي، د احادیثو د قرآن تعارض قایلین دي، د مردارۍ دغسې یو نمونې راښکاره سي، نور دا کار په پټه یې روان کړي. یوه نمونه یې مفتي شاکر خبیث دی، یو د نه یې دغه دی، اکثرو انکار دا دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه بې عقل خلک به پیدا سي تاسو ته، څه به درته وایي؟ تاسو ته به وایي علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه. تاسو ته به وایي چې کوم څه چې مو په احادیثو کې پیدا کړل حلال و، په قرآن کې مو پیدا کړل حلال و، بس هغه حلال دی. وما وجدتم فیه من حرام فحرموه. کوم قرآن کې یو شی پیدا کې حرام و، هغه حرام دی، بس غیر څخه د دې نور د شانو څخه چیش وکړي ځان وګوري. سر بخلاص وکړم.